بسم الله الرحمن الرحیم. ذهین افیشل یوټیوب چینل ته ښه راغلاست ملګرو. زما ویډیو نن په دې باندې ده، په هغه سایټ باندې، یعنی کوم ویب سایټ چې په فیسبوک کې ډیر مارکیټینګ ورته شروع دی، د وینس انرژي په نوم باندې چې کوم ویب سایټ دی، او هغه ویب سایټ چې غواړي یوازې افغانستان لپاره خدمات وړاندې کړي، په دې نوم باندې چې یوازې افغانان پکې پانګونه وکړي او دوی ته ګټه ورکړي. نو راځو دا سایټ څنګه کار کوي او څه ډول پکې پیسې اچولی شو، څنګه پکې ګټلی شو، او اخر کې به تاسو ته دا ووایم چې تاسو پکې پانګونه وکړئ یا ونه کړئ پکې. صحیح ده؟ نو یو درخواست له تاسو کوم که چېرې تاسو زموږ یوټیوب چینل کې نوي یاستئ نو زموږ یوټیوب چینل ذهین افیشل د سره ضرور سبسکرایب کړئ. ګانو د پاره در سره د بیل آیکن هم ووهئ چې کله مونږ ویډیو اپلوډ کوو د هغې خبرتیا به تاسو ته رسیږي. راځو ویډیو په طرف او دغه سایټ ته چې څنګه کار کوي او څنګه مونږ پکې پیسې اچولی شو، څنګه یې ګټلی شو. تاسو به راشئ کروم براوزر ته، لینک به ما تاسو ته ډسکرپشن کې اچولی وي، هغه به کلیک کړئ، کروم براوزر باندې به تاسو دا خلاص کړئ. صحیح ده؟ کله چې تاسو دغه لینک باندې کلیک وکړو نو تاسو ته به دا شانتې صفحه راشي. په دغه صفحه کې د رجسټر، یعنی څنګه تاسو په دې کې اکاونټ جوړولی شئ، مکمل دې کې به تاسو نمبر ولیکئ، په لاندې کې پاسورډ یو ځانه جوړ کړئ به ولیکئ، او لاندې به راشي تاسو به په رجسټر باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو رجسټر باندې کلیک وکړو نو تاسو اکاونټ به جوړ شي. ما پکې اکاونټ جوړ کړی دی، نو زه خپل اکاونټ ته لاګین کیږم. نو ستاسو نمبر ته کوم کوډ نه ځي او ډایرکټ تاسو اکاونټ تاسو سره خلاصیږي. صحیح ده؟ زه خپل اکاونټ خلاصوم. چې کله تاسو اکاونټ خلاص کړو، اکاونټ مو جوړ کړو او لاګین شئ، تاسو به دا شانتې صفحه راشي. په دې کې اول دا څنګه مونږه په دې کې پیسې اضافه کولی شو او څنګه کار کیږي. راځو اول تاسو که غواړئ دې کې کار وکړئ، اول به زه تاسو ته لنډ معلومات درکړم. تاسو که چېرته 900 افغانۍ اضافه کړئ، تاسو به ورځې 14 افغانۍ درکوي ګټه، او که چېرته تاسو 2000 افغانۍ اضافه کړئ، تاسو به هر ورځ 50 افغانۍ ګټه درکوي. که چېرته تاسو 15000 اضافه کړئ 130 افغانۍ، او که چېرته تاسو 10000 اضافه کړئ 280 افغانۍ، که چېرته تاسو 20000 اضافه کړئ 600 افغانۍ تاسو ته ګټه درکوي. صحیح ده؟ نو راځو څنګه دې کې پیسې اضافه کولی شو. تاسو به راشئ بیا ریچارج کول. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، دلته تاسو خپلې خوښې پیسې سلیکټ کولی شئ چې څومره پیسې تاسو اضافه کوئ. زه فرض مثال 900 وهم، یعنې 900 پیسې چې تاسو غواړئ اضافه کړئ، ډاډمن به ووهئ، 900 به کلیک کړئ. دلته به تاسو ته بله صفحه خلاصه شي چې تاسو څنګه د پیسې اضافه کړئ، د کومو لارو نه په افغانستان کې تاسو دا پیسې ورته اضافه کولی شئ. تاسو ته به دا شان صفحه خلاصه شي. دلته به تاسو ته د تاسو د تادیاتو اندازه، یعنې 900 مونږ سلیکټ کړي وي، هغه لیکل شوي دي. بیا تاسو 3 میتودونه لرئ چې دې ته پیسې اضافه کړئ. یو چې د USDT د لارې، یعنې کرپټو کرنسي، دغه ادرس به کاپي کړئ، دې ته به یې ولېږئ، سکرین شاټ به واخلئ، دوی ته به یې ولېږئ. صحیح شو؟ یو طریقه ده. که چېرته تاسو غواړئ MTN مومو د لارې اضافه کړئ نو تاسو به دلته ودرېږئ، دغه نمبر به کاپي کړئ، عمران احمدزي په نوم باندې د دوی یو کس دی په افغانستان کې، دوی ته پیسې جمع کیږي. نو تاسو به دې ته پیسې ولېږئ، تاسو ته یو میسج راځي کله چې MTN مومو د لارې ورته ولېږئ، هغه میسج به سکرین شاټ کړئ، بیا به تایید ووهئ، دلته به خپل نوم ولیکئ. صحیح ده؟ دلته به هغه نمبر ولیکئ کوم نمبر نه چې تاسو ته پیسې ولېږلې، او په دغه لاندې تادیې سکرین شاټ چې کوم دی په دې کې به تاسو سکرین شاټ اپلوډ کړئ او بیا به سپارل ووهئ. کله چې تاسو سپارل ووهل نو تاسو وړاندیز به وشي، دې صفحې ته بیرته راشئ او دغه ریکارډ دغه ځای به ووهئ. دلته به تاسو ته معلومات کیږي چې کله تاسو ته ولیکل ریچارج بریالی شو نو تاسو اکاونټ ته پیسې اضافه شي. کله چې تاسو اکاونټ ته پیسې اضافه شولې نو تاسو سره به 900 افغانۍ فرض مثال اضافه شولې، یعنی کله چې تاسو دا طریقه وکړئ شاید 1 ساعت 2 ساعت کې تاسو پیسې اضافه شي. کله چې پیسې اضافه شولې بیا به تاسو راشئ، بیا به پیکج اخلئ په دې کې.
یعنې دې کې به یوه برخه ټاکئ V1 یعنې 200 افغانۍ تاسو اچولي، بیا تاسو V1 دغه کوم پیکج دی دا به تاسو واخلئ، دلته پانګه اچونه ووهئ. کله پانګه اچونه تاسو ووهئ نو دلته به تاسو دغه کوم پیرود دی چې لیکلی دا به تاسو ووهئ. کله چې تاسو دا ووهئ ما خو اوس اخیستی دی نو تاسو لیکلي وسیله په خپله لرې کېدای شي که چیرې 125 افغانۍ ته ورسېږي. یعنې کله چې تاسو 125 افغانۍ ته ورسېدئ تاسو ته ویډرا درکوي نو دا به تاسو پیرود کړئ، یعنې تاسو به دا واخلئ. کله چې تاسو واخیسته هر ورځ به تاسو ته 14 افغانۍ اضافه کېږي، یعنې یو هفته کې تاسو ته 125 افغانۍ جوړېږي که یوازې تاسو دغه پیکج واخلئ نور کار ونه کوي. خو که چېرې تاسو دې ته کسان انوایټ کوئ هغه پیسې پکې واچوئ نو بیا تاسو ته ګټه ډېرېږي. ښه تاسو فرض مثال پیسې اضافه کړلې 125 افغانۍ برابر چې تاسو غواړئ پیسې وباسئ نو پیسو ویستل به تاسو ووهئ. کله چې تاسو پیسو ویستل ووهل نو تاسو به دلته 125 افغانیو نه کم نشئ ایستلی. تاسو به دلته MTN مومو انتخاب کړئ یا حساب پې، او که چېرته تاسو غواړئ په UZT باندې ترلاسه کړئ بیا تاسو باید 800 افغانیو پورې پیسې ولرئ. نو تاسو MTN مومو فرض مثال 125 افغانۍ لرئ، دلته به تاسو ولیکئ 125 صحیح ده، بیا به سپارل ووهئ. کله چې تاسو سپارل ووهل اوس ما پیسې کمې دي 100 افغانۍ دي را سره، زه به تاسو ته هم وایم چې دا 100 افغانۍ ما ته له کومه دلته اضافه شوي دي. 100 افغانۍ نه ویستل کېږي. کله چې 125 شي تاسو به هغه طریقه باندې کله چې تاسو سپارل ووهل نو تاسو ته به خپل MTN مومو نمبر ورکوي، بیا به تاسو ته دغه کس لخوا نه لیږل کېږي. صحیح ده. بل چې د مرستې پیغامونه دي کوم میسجونه چې دوی تاسو ته کوي یا پیسې ولیږل شي یا راغلل څنګه دلته راځي. دلته به نور ستونزې هم اضافه شي. اوس وخت کې سایټ نوی دی نو ځکه پکې څه نشته دی. بله برخه چې ده د دوی لاندې به راشو دغه ځای ته دلچسپي چې لیکلې ده په دې به تاسو کلیک وکړئ. دلته وایي تاسو چې کوم پیکج اخیستی لکه ما اوس اخیستی 200 افغانۍ دا ما اخیستی نه دی، دوی ما ته خپله فعال کړی دی. یعنې په دې خاطر چې زه یو ویډیو جوړ کړم خلکو ته تشریح کړم نو دوی ما ته دا پیکج فعال کړی دی. نو ما اوس 200 افغانۍ پر مثال دی V1 پیکج راته فعال دی، نن ورځې تولید نن ورځې ګټه کومه نه ده راغلې، تر اوسه 40 ساعتونه نه دي شوي، نو 40 ساعته بعد به ما ته 14 افغانۍ اضافه شي. دویم چې دی فعالیت دی، مقصد تاسو فعالیت کړی څنګه فعالیت دی تاسو. اول فعالیت دا دی اوس ما سره 1000 افغانۍ دي 100 افغانۍ دي البته وبخئ 100 افغانۍ دا څنګه دي ځکه دې ته ما 10 کسان انوایټ کړي. کله چې تاسو 10 کسان انوایټ کړئ 100 افغانۍ درکوي او تاسو بیا ورته 200 افغانۍ واچوئ نو تاسو ته 2 ورځې پس یعنې 100 افغانۍ درکوي. نور تاسو بیا که چېرته سایټ پاتې شو نو تاسو ته ګټه ده. صحیح ده. فعالیت کې دا دی چې کله چې تاسو یو څوک انوایټ کړئ هغه پیسې واچوي نو 4% کمیشن تاسو ته راځي، یعنې 15 افغانۍ به تاسو ته راشي کله چې هغه 200 افغانۍ واچوي. خو کله چې د تاسو بل کس یو کس بل انوایټ کوي مقصد تاسو یو کس 200 افغانۍ 15 افغانۍ ګټه درته راځي. که چېرې بل کس هم انوایټ کوو هغه 2000 افغانۍ واچوي تاسو ته به 120 افغانۍ راشي. خو که چېرته تاسو یو کس انوایټ کوو او هغه بیا هغه انوایټ کوو بل نفر نو تاسو ته 2% ګټه راځي، یعنې 15 افغانۍ یعنې هغه چې 200 افغانۍ واچوي هغه دویم نفر نو تاسو ته به 14 افغانۍ ګټه راشي او 18 افغانۍ. او که چېرته هغه 2000 افغانۍ هغه دویم نفر واچوي یعنې تاسو یو کس انوایټ کوو او هغه بیا انوایټ کوو هغه 2000 افغانۍ واچوي تاسو ته به 18 افغانۍ ګټه راشي. نو دغه ترتیب باندې په دې کې کار دی. او بل چې دی شریک کول دي. شریک کولو کې دا دی چې تاسو څومره کسان انوایټ کړي دي څومره کار هم دې ته کړی دی. اوسه پورې د ټیمونو شمېر چې مقصد ما 14 کسان انوایټ کړي دي، ما تحت ریچارج شمېره یعنې کوم هغه کسان چې ما انوایټ کړي او هغوی پیسې اچولي دي هغه 0 دي. نو ما ته دغه 10 کسان چې تاسو اولنی انوایټ کړي تاسو ته 100 افغانۍ درکوي. صحیح ده. 100 افغانۍ درکوي خو تاسو نشئ لیږلی تر څو تاسو پیکج وانخلئ او 200 افغانۍ ورته وانچوئ. بله خبره دا ده چې تاسو دې کې کسان څنګه انوایټ کولی شئ. دعوت لینک باندې وکلیک وکړئ او دا کاپي کړئ او نور ملګرو ته ولیکئ او به اکاونټ پرې جوړ کړي
نو ستاسو ټیم کې به کسان اضافه شي. صحیح شو. بله خبره دې پسې دا اخري سټپ زما په دې کې چې د تاسو ته خپل اکاونټ معلومات درکوي. ستاسو اکاونټ نمبر دا دی، بلنې کوډ دی، او په دې کې څو اپشنونه، ډېر اپشنونه دي. په دې کې تاسو هغه کسان چې تاسو دعوت کړي دي هغه ټیم تاسو چې کله ووهئ تاسو ته به معلومات وښیي چې تاسو راجستر کولو کسان کوم دي، هغه نمبر به تاسو ته راشي. صحیح ده. زه به دا پټ کړم تر څو چاته مشکل جوړ نه شي او چا نمبر ښکاره نه شي. دلته ستاسو نمبر راځي. دویم بله برخه کې چې دی پیرودونکو خدمت ته، یعنې کوم که چېرې تاسو سره کومه پوښتنه پیدا شي غواړئ دوی سره خبرې وکړئ، پیرودونکو خدمت به کلیک کړئ او دلته د هغوی واتساپ شمیره ده، واتساپ شمیره کارول پیل کړئ. په دې چې کله کلیک کړئ نو واتساپ کې تاسو هغوی سره اړیکه نیولی شئ. صحیح ده. همداشان تاسو په لاندې برخه کې د دوی اپلیکیشن هم ډاونلوډ کولی شئ او له دغه اپشن څخه دا کوم چې خوځېږي انیمیشن کې دی په دې کلیک کړئ نو تاسو هم پیرودونکي سره خبرې کولی شئ. نو دوی هغه وخت لري د شپې له 12 نه د ورځې له 12 نه تر 8 بجو پورې، ماسپښین 12 غرمې 12 نه ماسپښین شپې 8 بجو پر تاسو دوی سره خبرې کولی شئ. صحیح ده. نو ملګرو دغه ویډیو په دې هیله چې خوښه شوې وي. زما د ویډیو تاسو ته ما ویلي چې زه تاسو ته بیا وایم چې تاسو دا سایټ څنګه دی، صحیح دی یا نه دی، یا پکې پیسې واچوئ یا مه اچوئ. ملګرو دا سایټ هوبهو لکه د ټرون سایټونو غوندې دی. له تاسو غوښتنه کوم چې په دغه سایټ کې هیڅکله هم پانګونه مه کوئ، پیسې پکې مه اچوئ، ځکه لکه ټرون سایټونه چې دي هغه 10% ګټه ورکوي، شاید هغه تاسو ته یو څه ګټه درکړي خو بیا هم هغه ځي مقصد ته ورکېږي، تاسو سکیم کېږي او پیسې له تاسو نه وړي. دا هم هماغه په رقم دی خو دلته یوازې افغانۍ حساب دی، یعنې افغانۍ ورته اچول کېږي، هلته USDT ورته اچول کېږي کرپټو کرنسي، او دلته افغانۍ. نو له تاسو هیله کوم پیسې پکې مه اچوئ، ځکه بیا به سبا تاسو نه پیسې وړي وي نو دغه مومو والا چې کوم دی دا هم داسې یو عادي نفر دی، نو تاسو نشئ کولی دی نه بیا خپلې پیسې واخلئ، ځکه دلته چې کومې پیسې لګي دا نو بیرته هغه غواړي USDT ته اړئ او هغه د پیسې هغه ته ځي، یعنې دې سره نه پاتې کېږي. نو ملګرو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي، تر بلې ویډیو مو په خدای سپارم. د الله په امان.